عکس د شملې سره جوړ کړی ما یو عکس د شملې سره جوړ کړی دا تورمخي پنجابیان را پورې خاندي او مړه نظم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، زه عربستان مومند د کیمرامین اسد الله هجران سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د مینې او خلوص نه ډک سلامونه قبول کړئ. د پروګرام نوم دی بل اړیوه. نن موږ سره ملمه دی رضا الله رضا صاحب. دوی له موږ دعوت ورکړی، دوی قبول کړی دی او انشاءالله دوی چې څه ووایي به تاسو ته موږ وړاندې کوو. خو حسب معمول یو خبره زما همغه یوه ده چې که تاسو زر زر ویډیوګانې غواړئ نو تاسو د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ بل اړیوه او بیل آیکن ووهئ کې هله کلیک کړئ او موږ یو پیج دی بل اړیوه په فیسبوک باندې هغه سره لایک او شیر کړئ او دوستانو ته هم وړاندې کړئ. نو ډېر ټیم نه خرابوم، ډېر کسان وایي چې یاره خبرې پکې ډېرې ښې نه وي او شاعر له موقع ورکوئ. نو زه اوس دوی له دعوت ورکوم او څو تپوسونه هم ترې کوو. نو رضا الله صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مهرباني، ډېره مننه چې دغه بلنه مو راکړله او چا چې د خپلې ژبې خدمت کړی دی هغه امن موندلی دی، خوشحالي موندلې ده، ترقي موندلې ده، سکون یې موندلی دی او هغه ستاسو په مخ په وړاندې دي. موږ دا کوشش شروع کړی دی چې یاره کوم شاعران دي او پټ دي او پټ دا مطلب چې یاره څوک دې خبر نه دي او لیکل کوي او ږدي. نو موږ هغه شاعرانو پسې ډېر زیات ګرځو او چې کوم زاړه دي او لیکل کوي خلک دې خبر دي خو بیا یې څه وینا یې نه ده شوې هغې پسې ګرځي. دې کوشش ته تاسو څنګه ګورئ؟ بس دا خو ډېره زبردسته خبره ده چې دغه کم شاعران د کیمرې په سترګه باندې نه راځي او دغه شاعران تاسو راواخلئ او دغه د کیمرې په سترګه باندې راولئ. تاسو تعلیم څومره دی او شاعري د څومره وخت نه کوئ؟ زه خو شاعري تقریبا چې د شپږم کلاس نه کوم او د بي سټوډنټ یم. رضا الله رضا مې نوم دی. کومې سیمې سره تعلق ساتئ؟ د تحصیل علمزي د تحصیل علمزي باروخیل سره تعلق ساتئ. په کلام کې رومانیت زیات دی او وطن پرستي ده پکې کوم قسم کلام لیکئ؟ رومانیت هم پکې شته دی او انقلابیت هم پکې شته دی. دواړو سره تعلق. موږ ته به نن د خیره څه اورئ؟ نن به درته د غزل نه مخکې به درته ټپهیزې واورم پوز کې چې لاسونه سرکه خواله راشه، زلفان خوارکه خواله راشه، نرم د زړه خواله راشه، سینګار باڼکه خواله راشه، په زنکدن کې به زه ستا نوم یادومه. ډېر ښه، یو ځلې بیا ووایه. لاسونه سرکه خواله راشه، زلفان خوارکه خواله راشه، نرم د زړه خواله راشه، سینګار باڼکه خواله راشه، په زنکدن کې به زه ستا نوم یادومه. ډېر 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 بله ټپهیزه ده. د اخیري دیدن لراشه، مړه بیخي دیدن لراشه، قسم دی وي دیدن لراشه، الوداعي دیدن لراشه، تر تور له حده به دیدن انسان منمه. ډېر اعلی ډېر اعلی. د رنځور زړه تپوس مې وکړه، خواږه خواږه تپوس مې وکړه، د رنځور زړه تپوس مې وکړه، خواږه خواږه تپوس مې وکړه، مړه لږ ښه تپوس مې وکړه، د بیلتانه تپوس مې وکړه، دومره خبر شم چې په زړه کې خو دې یمه. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. غزل به درته شریک کړم. ارشاد ارشاد. چې اورم مسلمان د خولې ګفتار الله اکبر، چې اورم مسلمان د خولې ګفتار الله اکبر، اوس شوم د یو هندوسه په روزګار الله اکبر. ډېر ښه. منمه سرنګین شان عبادت او ما جړل، منمه سرنګین شان عبادت او ما جړل، تسپو کې چې استاد زلفو تار الله اکبر. ډېر ډېر ډېر. او مولا د پښتنو په مرګ خاموشه، مولا د پښتنو په مرګ خاموشه او د ډمې په طلاق شو اداکار الله اکبر. ډېر ډېر. ریبار مې خواته کینی په جړا شي، ریبار مې خواته کینی په جړا شي، سلګو کې راته وایه استغفار الله اکبر. ډېر ډېر. او پروا مې په ځان نشته که دا غر راباندې کېدي، پروا مې په ځان نشته که دا غر راباندې کېدي، خو وجنې مې دا ستا سترګو ګزار الله اکبر. ډېر ښه ډېر ښه. عربستان صاحب وایي سم کلب د دروازې سپیکر مات کړم، سم کلب د دروازې سپیکر مات کړم، توبه رضا ستا انتظار الله اکبر. ډېر ښه ډېر ښه. بل څه شی دی خوښ کړی؟ بل به هم درسه غزل شریک کړم. ارشاد ارشاد. په انتظار ساقي د جام دې مړ کړم، ورک مازدیګر په ماښام دې مړ کړم. ډېر ښه. زه په کوړو باندې وجلی خوم، مغرور جانانه په الزام دې مړ کړم. ډېر ډېر. د سترګو جنګ درته بدحاله کړمه، د سترګو جنګ درته بدحاله کړمه، د رنجو خاله په اندام دې مړ کړم. ډېر ښه. یو ځلې بیا ووایه. د سترګو جنگ درته بدحاله کړمه، د رنجو خاله په اندام دې مړ کړم،
او د منصور مرګ خوزه په دار وجلو د منصور مرګ خوزه په دار وجلو د سقراط جام به احترام دې مړ کړم او د خان خبرې له خبره ګوري د خان خبرې له خبره ګوري ګرانه دولت په امام دې مړ کړم مسلمانی دې را څرګنده کړله مسلمانی دې را څرګنده کړله رضا د یار په یو سلام دې مړ کړم ډېر بل څه منتخب کړي دي د غزل نه مخکې به درته شعر ویم بېشکه په نصیحت د امیدونو سړی نه سړی وي غم له چې غاړه ورکړي بیا تې فلسفي جوړوي او د خان بچی ته که ورانه وې نو خپې لګي د خان بچی زما خبرې خاموشي جوړوي دغه غزل دی اخري غزل به درته ویم ارشاد په جړا شم خپل ګریوان را پورې خاندي لیونی یم د دې کلي ماشومان را پورې خاندي د جنت او د دوزخ قصې دې اورم د جنت او د دوزخ قصې دې اورم خو مولا صاحب خپل ګمان را پورې خاندي د خپل حسن د غروره نامې مړه شوه د خپل حسن د غروره نامې مړه شوه ستا د سپینې خولې پیزوان را پورې خاندي او د غربت کوټه سسیږي پکې ناست یم د غربت کوټه سسیږي پکې ناست یم خدای ستا په حکم شوی دا باران را پورې خاندي ما یو عکس د شملې سره جوړ کړی ما یو عکس د شملې سره جوړ کړی دا تورمخي پنجابیان را پورې خاندي او مړه نظم په یو لار تاسو غربته مړه نظم په یو لار تاسو غربته ستا د مخه خپل یاران را پورې خاندي او د پښتون د غیرت چغو یې مخستې د پښتون د غیرت چغو یې مخستې رضا ځکه نن زندان را پورې خاندي ډېر نور څه خو نشته نو دا به کافي وي ښه ګرانو کتونکو دغه زموږ یو بل کوشش و تاسو ته بیا په دې سکرین باندې ووینئ وابې اورئ او فیصله به پې تاسو ځکه کوئ چې الله تعالی نه پس انصاف ستاسو لاس کې دی ځکه چې کمنټس به پې تاسو ورکوئ شیر کوئ به هم تاسو نو موږ یو بل کوشش وکړو ستاسو ته وړاندې کوو انشاءالله العزیز ډېر ژر به واورئ په یوټیوب باندې پیج باندې به هم واورئ نو په دې ځای باندې زه اجازت اوس له تاسو نه غواړم د کیمرامین اسدالله هجران سره زه عربستان مومند زه له مومند تحصیل علمزی ګنداو د الله په امان